شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. قدرمنو اورېدونکو اهونه دي او په دې خپرونه کې یو ځل بیا عطا خان شینواری او ما سره د ویډیو برخه کې مشال همت ستاسو ملتیا کو. قدرمنو اورېدونکو د تل په څیر لکه د دې خپرونې په حواله باندې د بې کسو نادارو ناچارو د غریبو دردېدلو خلکو سره موږ د هغوی اهونه ستاسو تر غوږو در رسوو. نن هم تاسو به فکر کوئ چې بیا څه دي، خو د روانې سلسلې او د غربت د خاتمې دپاره یو جدوجهد روان دی او ستاسو د ټولو کور ودان چې څومره هم زموږ غریب او ناچاره خلک ستاسو ته در معرفي شوي دي، تاسو یې مرستې کړي دي، لاسنیوی مو کړی دی، د ټولو مرسته کوونکو ډیر ډیر کور ودان. زه یو خبره دلته غواړم په سر کې د خپرونې اضافه کړم چې هر انسان، هر مسلمان د دې مسؤلیت لري چې په خپل چم گاوند کې د غریبو د لاسنیوي دپاره هغه خلک چې هغه تقریبا اقتصادي لحاظ ښه دي او لږه ګزاره روانه ده، هغوی ته دې ور معرفي کي او خیر دی په انډیوالۍ، په ملګرتیا او یا هم په دوستم باندې دی د هغوی نه یو څه پیسې، یو څه اندازه مرسته واخلي او هغوی ته دې ورسپاري. د خپرونې آغاز به کوو. ما سره په څنګ کې تاسو بابا ګورئ، د هم د خدای یو نعمت، یو ډیر عظیم نعمت چې هغه د عظیمو خلکو، د لویو خلکو دپاره رالیږلي دنیا ته، هغه امتحان یې پر راوستی دی او بابا ګورو چې په دې نعمت او په دغه امتحان کې د خلکو د روي په حواله باندې، د خپل ژوند په حواله باندې مونږ او تاسو ته څه وایي. بابا اوله کې خو ته لږ ما ته ځان معرفي کا، نوم دې واخله، د کوم ځای؟ نازیان. څومره وخت کېږي دلته راغلی؟ ډېر، 10 کاله شي. دلته د کور او دا ځای زیږې دا کوټګۍ خپله ده؟ نه، پردی ده. سره زامن هم دي. ژوند دې څنګه دی؟ بس ژوند مړه خلاقه خوند شته نشته، ژوند شته نه. د ګټې وټې څوک شته؟ ګټې وټې مړه چاته همدغه زوی مړی، نور نشته. څو کلن دی؟ دا وایي اتو کالو به وي. او څنګه دا ژوند څنګه روان دی؟ بس دغه مړه بس الله مهربانه باچا دی، نه مزدوري شته نه څه شته، خو بس لیا لږه خاو لیا لږه دوسه بس هلی را رسوي. یو مو لږې نه څوک نه مړ شوی. زیاتره خلک دي هغه چې سار په څي کې وایي حتمي به داسې څه چاره لټوي، یا مطلب یو د رزق د حاصلولو یو څه حتمي وي ورسره. نو خبره داسې چې دلته روي روپۍ مزدوري نشته، که چور هر څو سوالو کې تاله څوک یو لسګونه څوک نه درکوي، او نور بس څوک نار او څوک څنګه او څوک څنګه، بس وخت یې تېرېږي. نو نار خو لږه سخته نه ده؟ نو سخته چې نه وي څه یې کړي، څوک یې نه درکوي. چور چا د زړوکه واچوي تاله څوک یو لسګونه نه درکوي. او داسې څه کسب کمال څه شی لري؟ څه کمال لرو؟ دا خلاقه یو چرګ هم شته، نور خلاقه مال هم شته. څه شی زده درته؟ ډریوري؟ نه مړه ډریوري به دغه ټاټکین زده دی چې په سرو باندې ښه درانه وروخه او دام نشته، مزدوري نشته. هلته د ژوند څنګه او د کوم ځای د نازیانو کې د ژوند څنګه؟ نازیان کې بس ونخېلو که نه، او اول انقلاب کې تښتېدلي ولې، او بیا ځنه راغلو دلته بس واړولو پورته نازیان لم نه متل دغه ترو زامنو سره مو هلته په انقلاب کې د څه شی کول، څه کار کې؟ څه کار و، بس دا خرګي به هم چلول او جوپې به کړې. ژوند ښه روان؟ هلته ښه ځکه چې بس روزمره به څه پیدا کېده؟ بس ګزاره ځکه شوه چې خرګی را بار کړی، بس توړه هر شی پشو کار زه هم در سره کړم. او اوس مړه بس ټول افغانان خو مجبور حالات کېږي. او ته خپله څه قرضدار یې مرضدار یې به مې؟ نه، داسې لږ قرضداره وي، داسې لږ روپۍ قرضداره به یم، نور نه یم قرضدار. نور بس وخت یې تېرېږي. دلته په دې کارډونو مسله کې د نړیوالو موسسو مرستې راغلي دي، ستاسو کارډونه چا یاره په خوله دی کېنشي ښه چې نه په اشرف غني کې چا ماله 20 روپۍ شی راکړی،
او نه په دې کاټو کې دام داس خلکو چې لکه واسطه دی که نه اوس اخلي ده او چې واسطه دی خلا کړه پوښتنه څوک او واسطې خبره چا مخ در پورې وشو درکوي چې کوم مالدار یې هغه ورکوي چې کوم غریب هغه پرېږدي او واسطې خبره ده اوس موږ واسطه به دغه الله شته خلکو ته خپل ټلیفون شمیره ورکې څه کار کسب څه شی درته برابر کړي داسې نو ټلیفون خو ما سره خپل شته نه او دغه ترې دوی سره شته ما سره ټلیفون هم نشته 0 19 شپږ دغه شمیره ده قدرمنو هیوادوالو که څوک د سید عالم ماما لاسنیوی کوئ نو تاسو کولی شئ مستقیما د همده سره اړیکه ونیسئ او د ده لاسنیوی وکړئ د کورم د شینوار لوی ولسوالۍ اړوند 28مې ویالې په والي فارم په کوچ څنګ کې لمر خاته طرف ته پروت دی او د یوه غریبه جونګړه ده او په دغه ځای کې راتاو دی او د ژوند هغه شپې ورځې پې تېرېږي. بابا څه پیغام لري خلکو ته څه ویل غواړي؟ نه بس الله دوی ټول خوشحاله کړه افغانستان خلک چېرته مسلمان یې الله یې خوشحاله کړه الله یې کامیاب کړه او نور بس مړه هر سړی خپلو خولو کې ډوب دی نو څه به ډېره زیاته مننه قدرمنو هیوادوالو. پیغام په وروستیو کې بیا هم د خلکو دپاره دا چې د خپلو ګاونډیو خپلوانو لاسنیوی وکړي په چمګاونډ کې چې څومره خلک هم دي. قدرمنو موږ دا خپرونه پای ته هم رسولې وه خو بل کاکا راغې او دلته لکه دا زموږ مخکې چې کوم ماشوم تاسو ګورئ بچو نوم دې څه شی دی؟ موسی. نور ترونه یا مطلب څه احوال چې دی هغه به حاجي صاحب موږ سره شریک کړي. حاجي صاحب څنګه دا ماشوم دې راواسته دا څه حساب دی؟ دا وروره دا یتیم دی. پلار یې مړ دی او بل نیکه چې کوم دی هغه صاحب کې پرخه لیوانه دی هم کار نشي دی او موږ سره دلته زما نمساری لور د طرفه دلته نه کور شته نه شته دلته موږ سره اوسېږي پروت دی. بیخي د ټولو خلکو ته معلومات دی چې یوې روپۍ دره کې هم نشته او بزاز کله چې موږ یې خورو دی هم خوري او چې موږ یې نه خورو په ناره باندې کله او کله په مړه او کله په ناره موږ هم دومره وس نشته چې دله دغه ورکړو 15 کسان دي وړکې وژنه کوي موږ هم دغه دور نه لرو چې دی له موږ دغه ورکړو خپل حیثیت نه لرو بس کله په ناره او کله په مړه او کله څنګه او کله څنګه دغسې دغه ماشوم دی. دا ډیره سخته به او مطلب نیکه هم مطلب چې د اعصابو نه خلاص او یا مطلب کمزوری نو حتمی زړه بوږنونکې خبره به وي هلته په لور باندې هم د سړي او زړه هم دردېږي نو څه داسې زړه ته راځي؟ او نه داسې چې هر سړی د خپل مثال زوی او لور کې فرق هم نشته دی د زوی اولاد او د لور اولاد کې فرق هم نشته دی او زړه مې په خوږېږي زړه مې په دردېږي موږ هم وسه چې نه شي نو دغسې دا ټول خلک یې ګوري ټول خلک یې ویني چې ډېر بېوزله دی او ډېر فقیر دی او ډېر غریب دی او ډېر یتیم دی نو بس که مرسته چا ورسره وکړه نو بس دا به غټه مهرباني او غټه قرباني به وي او ستاسو له بیا مله اجر درکړه. سید عالم لالا دام تاسو سره سید عالم لالا موږ سره پروت دی دلته خوا کې دا هم غریب دی غریب دی دا داسې غریب دی چې نه یوې روپۍ دغه کارټونه را درومي ټولو خلکو له نه دی سید عالم لالا له چا یوې روپۍ شی ورکړی دی نه دی یتیم له چا یوې روپۍ شی ورکړی دی کارټونه چې راځي هم دغسې چې څوک اجي څوک مشر څوک لږه خوله لري څوک واسطه لري هغې ته کارټ هم رسي هغې ته مواد هم رسي دو ته یوې روپۍ مواد په دې غونډ فارم کې را یو سړی راوځي چې له یوې روپۍ مواد سید عالم ماما له چا ورکړي یا دې یتیم له چا ورکړي د یوې روپۍ مواد یو سړی چې راووت زه به جرمانه هم لنډه کړم چې دې سړي له چا یوې روپۍ مواد ورکړي یا دې ماشوم له چا یوې روپۍ مواد ورکړي اریان دریان ناست دي خدای په کار کړي موسی مطلب نور ترونه دا شیان ترونه هم نشته نه ترونه شته نه شته به دغه یو نیکه دی دا مریض دی اعصاب نه خلاص دی بس او دغه واړه دوه ورونه واړه نور دي یو دا او دوی وړې خویندې دي او یو مور ده نور هېڅ کوم نه لري حساب کې بس تا ته زمونږ ته راغاړې ده زمونږ ته راغاړې ده بس مونږ هم دور دغه نه لرو چې دله خپل بچي هم وپالو ور یې وړو دول هم راوړو دور دغه زمونږ هم نشته دی
خلکو ته څه وې داسې مطلب مالداره خلک اقتصاد نه یا مطلب د خوار غریبو دپاره مطلب د هغه په مال کې خدای پاک برخه کړي لکه زکات خیرات هغه خلکو ته ستاسو وینا څه ده؟ یعنې وګرځي لاړ شي چې کوم سړی زکات شي او زکات وباسي امن کړی چې ما زکات نه شي ما سره زکات نشته که چېرته لاړ شي سوال خاص هم داسې حال دی چې اوس لاړ شي کوم جومات کې کښېني هغه جومات هغه 1 روپۍ شی نه ورکوي 20 کسه دې سره څنګ کې نور ناست هغې پته هم نه لګي چې ته غریب ته مالدار دی دې له څوک شی نه ورکوي او دغه هم نشته پکې دا زکات والا څوک هم نشته دی دلته چې دلته زکات ورکړل یا خیرات ورکړه بس ډېر په بور حالات کې ایثار دي. خدای دې هغه ورځ راولي چې د فقر دغه سلسله په اسلامي امت او په نړۍ ختمي او موږ د دې دپاره ګرځو چې د خپل زکات او خیرات مال چاته ورکو. الله دې په همغه ورځ باندې موږ یو ځل شاهد وګرځئ د غربت د ختمولو په دې سلسله کې که هر مالدار ملګری او هیوادوال مرسته کول غواړي یا د 2 کورنۍ چې تاسو ولیدي او دغه حال نو د موسی سید عالم ماما د دې ټولو لاسنیوی وکړي او خدای پاک به حتمی اجرونه درکړي. د بیا حاضرېدو پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.